آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ناروې ته د محمد حقانی په نوم تللي د انس حقانی د نیول کېدو چانس نور هم زیات شوی. د ناروې پولیسو ته رسماً ځینو افغانانو عریضه کړې چې انس حقانی ونیسي. پر انس حقانی د سفر بندیزونه دي او د ناروې هیواد د وګړو په وژنو تورن دی. د بي بي سي پښتو یو مشهور ژورنالیست یما بارز لیکلي چې یو شمېر اروپا میشتو افغانانو د انس حقانی پر ضد د ناروې پولیسو ته شکایت کړی دی. ښاغلی حقانی د طالبانو د یوه لوړپوړي پلاوي په ترکیب کې اوس مهال اوسلو کې دی. ناروې میشتی افغان او د اوسلو په پوهنتون کې څیړونکی ظاهر اطهري چې د انس حقانی پر ضد د شکایتونو یو له سمبالونکو دی وایي ناروې او ځینو نورو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانانو یو حقوقي وکیل ګمارلی او خپل شکایت لیکونه یې رسما د ناروې پولیسو ته سپارلي دي. قدرمنو لیدونکو تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.